د کورنیو چارو وزیر انداربی داسې یوه کړنه ترسره کړه چې تر اوسه پورې یو وزیر هم نه و کړی. راځئ چې څه یې کړي دي دا ټول مطالب په همدې ویډیو کې راسره تر پایه وګورئ تر څو تاسو هم له حقیقتونو خبر شئ. د سلام په وړاندې کولو سره که چیرته زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یئ نو اول زموږ چینل سبسکرایب کړئ، وړوکې ورسره د بیل نشان ووایئ تر څو زموږ معلومات ستاسو لاس ته زره تر زره در ورسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت زره تنه د پولیسو افسران له دندې څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود انداربی وایي په تیر کال کې د کورنیو چارو وزارت د لوړپوړو افسرانو په ګډون له زرو څخه زیات پولیس افسرانو له دندې څخه ناوړه ګټه اخیستنې په تور نیول شوي دي. انداربی زیاتوي د کورنیو چارو وزارت ژمن دی چې یو مسلکي ځواک رامنځته کړي تر څو وکولای شي چې د خلکو غوښتنې پوره کړي او له دندې څخه ناوړې ګټنې د زغملو وړ نه دي. مخکې په دغه وزارت کې د اختلاس بډو او له دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تور 4 جنرالانو په ګډون د کورنیو چارو وزارت د 146 افسرانو دوسیې لویې څارنوالۍ ته معرفي کړې وې. څه موده مخکې د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود انداربی ویلي و چې د پولیسو په رهبري کې د ځوانو قومندانانو په ګمارلو سره د عایشي د پیسو او په جګړه کې د مهماتو بېځایه مصرفولو مخنیوی شوی ده. د انداربی په وینا د پولیسو ځواني رهبري په روان کال کې د عایشي له څانګې څخه شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ سپمولي دي. د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د تجهیزاتو او پوځي وسایطو په اړه د محاسبې نشتوالی یو له هغو ستونزو څخه ده چې په کور دننه او بهر په اړه ټول انتقادونه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو راوستلو خبر ورکوي چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني دغه وزارت د فساد زړه بللی و او په دغه وزارت کې پر جدي اصلاحاتو ټینګار کړی ده. دوستانو ستاسو د انداربی دغه کړنه څنګه ارزوئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، وخت درته غواړمه.